د الله رب العزت په توفیق سره د ترجمې او د تفسیر په دې مبارکو درسونو کې من په اوومه سپاره کې د سورة المائده اته اتیا یا 88 نمبر آیت پورې خبره کړې وه. په دې اخرني آیتونو کې دوه آیتونو کې د هغه بعضو مؤمنانو خبره شوې وه چې هغوی په ځان باندې د تقوا د لاسه حلال شیزونه حرام کړي. بعضو صحابه کرامو چې زه به دا شی نه خورم، زه به دغه نه خورم، نو الله رب العزت په هغوی باندې رد وکړو چې د ځان نه پاک او حلال شیزونه مه حراموئ، او دا زیاتې دی، زیاتې به نه کوو. او الله چې در څه حلال در کړي دي، څه پاک څه دي، نو هغه خورئ او د الله نه یېرېږي. دا مسله ښه تفصیلي بیان شوې وه. اوس دې سره یو مسله تعلق ساتي، هغه دا چې یو کس دی قسم خوړلی چې زه به پلانی شی نه خورم، لکه بعضو صحابه کرامو دا چل کړی او هغوی قسمونه خوړلي وو. دې په ځای کې قرآن راولي واوري ښه به قرآن لاس کې ونیسئ، د موبایل نه دا ګورئ. نو بعضو صحابه کرامو قسم خوړلی و چې موږ به دا پلانی شی نه خورو، هغه حلال دی. نو اوس داسې صورت کې څه کول پکار دي چې یو سړی قسم وخوري چې زه به پلانی شی نه خورم، هغه حلال دی. نو ځکه پسې اوس د قسم مسله تفصیلا بیانېږي. په دې روان آیت کې به د قسم مسله پوره بیانېږي چې قسم وخوري نو بیا به سی چل کې او سی چل به نه کې، او د قسم کفاره څومره ده. د آیت به ووایو او بیا به انشاءالله د دې وضاحت کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله نراني ستاس ولا باللغو في أيمانكم وبإرادي قسم نستاسو ولكن يؤاخذكم مغراني ستاسو بما عقدتم الأيمان واغه څه چې مضبوط تړلي تاسو قسمونه. دلته اوس مسله بیانېږي چې الله رب العزت تاسو په بې ارادې قسمونو نه رانیسي. دې تفصیلي مسله مونږ څو ځایونو کې ذکر کړې ده، ښه تفصیل سره، خو زه بیا هم ذکر کړم ځکه چې یو خو زمونږ کار دین بیانول دی او هر وخت بیانول دی. اکه یو مسله زر پیری سړی بیانوي، خو دین دی بیانوي. بله دا چې بعض ملګرو یو مسله اورېدلي او بعضو ملګرو نه اورېدلي. اول خو د هر ساتي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی د دې آیت شان نزول دقه دی. هغه قوم، هغه کسان چې په ځان باندې حلال شیزونه حرام کړي او قسم یې خوړلی و چې زمونږ دی په الله قسم یې مونږ به یې نه خورو. نو چې کله الله دغه په هغوی باندې رد وکړو چې حلال شیزونه په ځان مه حراموئ، نو هغوی تپوس وکړو چې کیف نصنع بایماننا، نو اوس د خپلو قسمونو سره څه وکړو. الله رب العزت د تفصیل راولېږو. قسم په یو څو قسمه یادې ساتئ. په شریعت کې قسم دا په 3 قسمه. یو ته ویل کېږي الیمین اللغو، دا چې کوم الله دلته ذکر کړو، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، الله تاسو نه رانیسي په لغو قسم باندې. دا لغو قسم څه ته وایي؟ موږ خو ترجمه ده وکړه بې ارادي. بې ارادي هم ویلی شي، لکه سبقت لساني وشي بغیر د ارادې نه، په دې الله رانیونه کوي، په دې کې څه کفاره هم نشته. د الله رحم او کرم دی، د الله رحم. لکه انسان د ارادې د قسم نه د خولې نه ووتو، زما دې په الله قسمي دا کار ما نه دی کړی، یا دا مې کړی، یا دا به کوم، بې سوچ لاړ شي. زما اراده خو نه وه
هغه په خبرو کې د ده جبه وښویل او قسم یې وکړ. دا بې ارادې قسم دی، په دې الله رب العزت رانیوه هغه نه کوي. بل قسم هغه دی هغه عادتي چې ورته یعنې ته ته عادتي قسم وویل شي، کله هسې د انسان په ژبه دا راځي نه والله دا کار به کوې، والله زه یې کوم او ته به یې نه کوې. دا والله او بالله او تالله د عربو په دې خوله وي، زموږ د دې عجمو په دې خوله چې راځي داسې اراده یې ورسره نه وي چې دا قسم دی. که زموږ پښتانه اکثر یا خو دغه والله ټکي استعمالوي، یا څوک وایي قسم دی، څوک وایي په ایمان، څوک وایي نه په الله مې دې قسم، هسې هغه خولې باندې راشي نو اراده یې د دې نه وي. ستا دې قسم وي او ستا دې قسم هسې خبره را که چېرته دا بې ارادي او هسې عادتي غوندې قسم وي، الله رب العزت په دې رانیونه کوي. یو خو دا په دې کفاره نشته، الله دې پرې نه رانیسي. بل دا چې د دې پوره کول لازم نه دي، چې بې ارادي دې نه پوره کول یې څنګه لازم شو، او ځکه خو پکې کفاره نشتې. بعضو علماو دې کې یو بل قسم هم شمارلی دی، او هغه یو کس قسم خوري او دی سوچ دی او ګمان دی چې زه رښتینی یم، دی ګمان دی، وروسته پته ولګېده چې خبره داسې نه ده څنګه چې د ده ذهن کې وه، نو دا هم هغه قسم دی چې الله پرې رانیونه کوي. نه زما دی په الله قسم یې پلانی ما دلته ولیدی، وروسته پته ولګېږي چې هغه د پلاني په شان بل کس روان. دا نه چې ته بیا فتوې لګوې چې او دروغجنه و، بېدینه و، سروجي نیسه اوس کفارې ورکوه، نه اته پته نه. یا یو قسم وخوري چې زه به دا پلانی کار کوم، زه به پلاني ځي ته ځم، وروسته پته درته ولګېده چې دا هغه ځي ته تللی نه شي، خو د ده ګمان یو شان حقیقت بل شان و، نو دې دروغجن نه دی، دروغجنو ته موږ نشو ویلی، ځکه چې ده چې کوم ټیم کې قسم خوړو نو د ده یو ګمان و چې هغه د حقیقت ګڼو، وروسته پته ولګېده چې نه خبره داسې نه ده. در الله رحم دی چې الله یې نه رانیسي. الله رب العزت ګوره ځای په ځای موږ سره مهرباني کړې، خو ورسره دا یاده کوي، دا راته بیا مو ویل چې صحیح د دې کې په دنیا کې کفاره نشتي، په آخرت کې عذاب نشتي، خو ته به د دې نه ګپ شپ نه جوړې. څنګه چې الله سوره بقره کې ویلي دي چې دا الله رب العزت د نوم نه یو نښه مه جوړوئ چې بس هره خبره قسمو قسمو قسمو، نه د الله د نوم تعظیم کوه. د الله نوم بې ځایه ته څنګه الله رب العزت خو معبود دی، اله دی، خالق دی، د هغه خو شان جدا دی. که یو سړی زما استاد د پلار نیکه نوم بار برلی وسیل، ما ورته پرې خفه کېږو، تا ته یې زما د پلار نوم دومره سپک ښکاري په مخه لګي، تا ته زما د نیکه نوم دومره سپک ښکاري، نو دا خو د الله نوم دی، بیا بېرته قسم خوري. نو د الله د نوم نه او د قسم نه داسې یو ګپ هم جوړول نه دي پکار. مناسب ځای راشي. بیا زمونږ د پښتنو یو بل سوچ دی د اکثرو خلکو، هغه د کم علمۍ د لاسه چې دا قسم خوړل چې دی یو جرم دی، او دا مسلې نه دي خبر، یعنې په هغوی باندې خو موږ رد وکړو کوم چې د ګپ شپ جوړ کړی. خو بل طرف ته لکه رابه شي زما خواله ډېرې مسلې دي سره، زموږ داسې یو مسله راغلی، یو کیس راغلی، چا غلا کړې او چا داسې کړې چا داسې، هغوی چې قسم به خورې، زه قسم خوړی شم او که نه. اوس دلته ښه صفت هم دی دې سړي کې او کم علمي هم ده. ښه صفت دا دی چې د الله د نوم دومره قدر کوي چې معلومات کوي چې زه قسم وخورم که نه، دا ښکلی صفت دی. دغې د الله د نوم د قدر د لاسه راته پوس کړي. کم علمي دا ده چې دا قسم خو یې دې دپاره حدیث کې راځي، رسول الله وسلم وایي چې څوک دعوه وکړي دی به ګواهان پیش کوي، او چې ګواهان ورسره نه او دا مدعي چې که په چا باندې چې دعوه شوې ده یا مدعا علی، نو دی به که دی انکار کوي دی به قسم خوري.
لکه تا دعوه وکړه په پلاني باندې چې ده دا کار داسې کړی دی یا زمانه یې دا اغوستي، موږ ته وایو ته ګواهان وښایه. که ګواهان دې راوړو مسله ثابته شو، دوه ګواهان. یاره ما سره ګواهان نشته. بل ته موږ وایو ته څه وې؟ هغه وایي نه زه د دې نه منکر یم. چې منکر او د سره ګواهان نشتي ته به قسم خورې. والیمین علی من انکر حدیث کې داسې راځي. قسم باندې مسله حل کېږي. یو سړی تا ته دا وایي ته قسم وخوره تا دا کار نه دی کړی، یقین یې نه کېږي، او تا قسم وخوړو او ته رښتینی یې، دې کې خو هېڅ نشته، دې کې څه ګناه نشته، نه الله ته رانیسي. نه ما ته وایي چې په قرآن به لاس ږدي او په قرآن به قسم وخوري، ویې وخوره که ته رښتینی یې. یېرېږي ولې؟ یره خو یا دا ده چې الله به ما رانیسي چې تا قسم وخوړو، دا یره خو ختمه شو الحمدلله. په دې الله تعالی نه رانیسي، قسم یې دې دپاره مسله پرې حل شي. که په رښتیا دې دا کار کړی نو بیا خبره د یېرې ده. چې قرآن باندې دروغ قسم، د الله په نوم دروغ قسم، دا خو به د دنیا هم تباه کړي او آخرت به دل هم تباه کړي. نو هغه بیا ښه صفا خپله خبره حل کړه، ورته ووایه چې او دا کار ما کړی، بیا خو موږ ته نه وایي چې قسم وخوره په دروغو باندې. نو خبره مې دا کوله چې قسمونه بې ځایه او په مخه خوړل دا صحیح طریقه نه ده. نو دا اولنی قسم شو، بی ارادې ورته وې که بې قصده ورته وې که عادتي قسم ورته وې، په دې نه په دنیا کې رانیوشتي نه په آخرت کې شي. دویم قسم په شریعت کې الیمین المنعقده، شریعت کو ته الیمین المنعقده، هغه قسم چې قصدي او اراده وي. قصد اراده داسې زما دې په الله قسمي چې زه به پلانې کار کوم، ښه ارادې سره وي. زما دې په الله قسمي چې زه به دا پلانې کار نه کوم. نو په دې کې څه دي؟ اوس که دا دې مات کو نو کفاره به ورکوي. او دا کفاره هم دې آیت کې والله بیانوي چې څه کفاره ده. خو دا خبرې دا یمین المنعقده د مستقبل سره تعلق ساتي. زما دې په الله قسمي زه به دا کار نه کوم. کله؟ مستقبل کې. زما دې په الله قسمي زه به دا کار کوم. کله؟ مستقبل کې. زما دې په الله قسمي زه به د پلاني سره خبرې نه کوم، خو روان وخت کې نه کوم. زه به ځم روان وخت کې به ځي. دا قسم اوس دلته بل تفصیلات کې زه تاسو نن کې مسلې بیانوم، که دا مې یادې کړې د قسم غالبا مسلې تاسو یادې کړې. دا قسم ګوره کله د دې پوره کول لازمي، کله د دې ماتول غوره، کله د دې ماتول واجبي، پوره کول حرام دي. سړی چې قسم پوره کول حرام دي، ماتول پوره کول واجبي. لکه داسې کار دی چې هغه که ته پرېږدی کې ګناه نشته. مثال لکه یو سړی دی وایي زما دې په الله قسمي چې زه به دې پلاني ملک ته نه ځم، نو اوس موږ ته پوره کېږي. پلاني ملک ته تله څه لازم خو نه دي، موږ د ده په حق کې وکړو، څه لازم خو نه دي، څه ګناه کې خو دی نه واقع کېږي، زه نه ځم. اوس یې سرته رسوي. یا یو کار د ګناه دی، کله نه کله یو نیم کس ځان د ګناه نه په قسم بندوي، زما دې په الله قسم زه به دا ګناه بیا نه کوم. نو دا قسم به پوره کوي که ماتوي به؟ دلته خو پوره کول ښه اکید دي. کله قسم ماتول واجبي، پوره کول یې ګناه دی. زما دې په الله قسمي چې زه به د خپل ورور سره خبرې نه کوم. بل مفتي صاحب ورته ووایي خیال کوه ماتې نه کړي، ګورې بیا کفاره ده. څه د کفارې هغه هم وړی، هغه په ګناه کې واقع دی. په ګناه زما دې په الله قسمي چې زه به د مور پلار زیارت له او تپوس ته نه ځم، ته به ورته صحیح ده پوره کړه. زما دې په الله قسمي چې زه به په ښځه او په بچو خرچه نه کوم، خو به تا لازم دي ته به خرچه کړي.
نو موږ به دلته دې کسو قسم لازم به ماتې او کفاره به ورکړي. کفاره خو به ورکې. ها کله داسې چې ماتول یې غوره وي، لکه تا داسې کار نه ځان منع کو چې د هغې کول ښه خبره ده، لازم نه دي، یا د داسې کار کولو دې ووي قسم دې وخوړو چې د هغې نه کول غوره دي، کول یې ګناه نه ده. نو داسې ټایم کې موږ دې سړي ته وایو چې قسم ماتول غوره دي، لازم نه دي. زه بله مثال درکړم. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د ماریه قبطیه سره میلاو شو، د حفصه رضی الله عنها په کوټه کې، او هغې رسول وسلم ولیدو. نو دا خو د بنو چې بني او زنانې د هغوی طبیعي غیرت دی. هغې یا رسول الله خفه شو. رسول وسلم د هغې د راضي کولو دپاره دا وویل چې ته مه خفه کېږه، او دا ماریا د نن نه بعد په ما باندې حرامه ده. نو حلاله زنانه په ځان څه کړه؟ حرامه کړه. الله یې څونه راولېږي، لم تحرم ما احل الله لك، ته ولې هغه پیغمبر ولې هغه څه حرامې چې الله حلال کړي؟ نبي ورته قسم ووایي چې ته به دا قسم ماتې، دم قسم دی که ته به دا قسم لازم ماتې. ځکه چې دغه زنانه ستا دپاره حلاله، ته حلال شی په ځان څنګه حرامې؟ یو سړی وي زما دې په الله قسم وي چې ډوډۍ به نه خورم، د یو خاص کس ډوډۍ نه عام وي، زه به ډوډۍ نه خورم، څه به کوي دی اوس؟ دا به لازم ماتې، ځکه چې ډوډۍ یو خو حلال دي، بل ستا بدن ورته ضرورت لري، ته څنګه به ځان دا منع کړي؟ نو کفاره به ورکړي. د کفارې تفصیل به انشاءالله ته بیانوم. دریم قسم هغې ته ویلی کېږي الیمین الغموس. غموس ورته ولې وایي؟ ځکه چې دا څوک چې دا قسم خوري هغه له د جهنم په اور کې غوپه ورکوي. دا کوم قسم دی؟ هغه قسم چې سړی په دروغو خوري چې دا خبره داسې ده او هغه داسې نه وي، یا پې پردی حق خوري. یاده کړئ څنګه؟ لکه موږ دا وایو چې د کوم قسم کې چې کفاره د الیمین المنعقد دا تعلق ساتي د مستقبل سره، زه به دا کار کوم، زه به دا نه کوم. الیمین الغموس دې داسې وایي زما دې وي په الله قسم وي چې پرون پلانې راغلی و او دقه شیانې ماته ووایي او ده ته پته وي زه دروغ وایم. د دې په دنیا کې کفاره نشته. سړی وایي چې ها بیا خو دا دویم قسم د دې نه خطرناک دی که نه؟ لکه تاسو چې دا مسئلې سره اورېدلي نه، لکه کوم ملګري چې موږ سره په مخه ناست، دا دویم خطرناک و که دا دریم ولې خطرناک دی؟ ښه ورته پته دروغ وایي، خو کفاره خو یې نشته په دنیا کې، آخرت عذاب دی. هغه دویم قسم کې تا کفاره ورکړه، خبره ختمه شو، آخرت کې ستا غاړه ازادي شو. دلته جرمانی مرمانی د الله نه علي، جهنم کې غوپه ده. جهنم کې غوپې دا مطلب نه دی چې ته به غوپو جهنم ته ولیدلي والعیاذ بالله. ها دا قسم کله سړی په یو ماضي باندې خوري دي یاره قسم دی زما دې په الله قسم وي زه یو پیر دا کس خواله ورغلی او ما ورته داسې ویلي دروغ. ها کله د بل مسلمان دا خصوصا زه پښتنو دپاره پکې دا مسله ډېر په تاکید سره کله د بل حق پې خوري نه وي زما دې په الله قسم وي چېرې د برید به دې ځي لکه ولې نه دا زموږ نسبي دی او دا زموږ ملګری دی او پښتو دی او د پښتو ملک دی دا خو تا پښتو شرمولي دی او بیا د پښتو ملک دی. پښتو خو دې ته وایي چې ته د کمزوري دپاره خبره وکړي د زورور په مقابله کې. حدیث کې راځي صحیح بخاري کې حدیث دی عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما وایي جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم پر رسول وسلم پس یو ځل یو بانډچي راغی
وی یا رسول الله مل کبائر غټ ګناهونه کم یو دي هغه ورته ویل الاشراک بالله په ګناهونو کې غټه ګناه هغه د الله سره شریک جوړول دي بیا هغه باندې چې وي ثم ماذا بله وی عقوق الوالدین مور پلار سره زیاتې کول د مور پلار نافرماني وی ثم ماذا دریم الیمین الغموس هغه قسم چې انسان لره جهنم کې غوپه ورکي قال یا قلت عبدالله بن عمرو ما وی وما الیمین الغموس یا رسول الله دا کم قسم دی او دې ته وکې دی هغه قسم وی چې په هغې سره یو مسلمان د بل مسلمان مال او حق خوري وهو کاذب فیها او دی پکې دروغ چوي خیال دې دی ته نه دا بل حدیث والا امام مسلم راوړی د ابو امامه رضی الله عنه دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه چا چې د یو مسلمان حق خوړو د دروغو په قسم سره فقد اوجب الله له النار د دې لپاره جهنم لازم شو وحرم عليه الجنه او په دې باندې جنت حرام شو یو کس دا وی وان کان شیئا یسیرا یا رسول الله اوس کې دغه حق معمولی غونته کی او موږ په زموږ ډېر مهینو کې زیدي سیو که دغه انچز مه کوي که دا یو سنټیز مه کوي دا داسې د نوک د دې سره مرز مه کوي څه معمولي شی رسول صلی الله علیه وسلم کان قضیبا من اراک که دا داسې معمولي غونته کې لرګی که نه داسې لرګی چې معمولي ټوټه د لرګي هم دې سړي دپاره جنت په د حرام شو جهنم پې لازم شو ډېر خیال کوئ بل حدیث والا دا حدیث ابو هريره رضی الله عنه راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة درې قسمه خلک دی الله به سره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي ولا ينظر إليهم او د رحمت په نظر به ورته نه ګوري دا کم سړی دی واوره اولنې یو سړی دی چې قسم خوري په خپل سامان باندې د خرڅ دپاره چې یخو دی چې په دې ګورې دومره راتلی خو ما نه دي ورکړي خو ستا نصیب دی دا موږ نه کوو که نه عام زموږ بازارونو کې چیرېږي او وي دې دروغجني دې سړي سره به الله خبرې نه کوي ګوري به ورته نه او د دپاره عذاب دی دا وی اخرنۍ دا نه پاتې دی شاته سټور ټول ډکي زما دې وي په الله قسم دا که او ستا کم نصیب و د کم ځینه ته راغلی د الله نوم څومره بېعزتي وکړه د یو شیز دپاره چې هغه د یو څو روپاټو دی د الله نوم یې په دروغو کې استعمال کړو ځکه یې سزا دومره غټه زما دی وی په الله قسمی که په دومره درته میلاو شو او دته ښه پته دی چې د دې نه ارزان میلاویږي او زما دی په الله قسمی چې پرون یو کس ویلي دا به دنه ظالم اوس ته رامخکې شو ته یې واله دې ته پته یې زه دروغ او داسې پسې بیا زه دویم کس او یو هغه سړی دی چې قسم خوري د دروغو د دې دپاره چې د یو مسلمان مال په ناروا طریقې سره وخوري خیال هم دی که نه دا هم په موږ کې نشتي ډېر تاکید سره په دې دا خبرې زه کوم ځکه دا څو مرضونه په موږ کې ډېر عام دي ګور ټولې معاشرې یو شان نه وي لکه اوس که موږ عربو ته وګورو نو په عربو کې به بعض هغه عیبونه چې هغه په موږ کې نه وي او په موږ کې بعض هغه عیبونه او مرضونه دي چې هغه په دوی کې نشتي په موږ کې بعض ښه صفات هغه په بله معاشره کې نه وي په هغه بله کې به بعض ښه صفات چې هغه موږ پښتنو کې نه وي ټول یو شان نه دي
د هرې معاشرې خپلې مسلې دي. بعض ما ته وایي لکه دا ما باندې یو څو کسانو ډېره پوخا نیوکه کړې وه، وایي ته د پښتنو خبره ډېره کوې چې پښتنو کې دا مسله پښتنو کې. نو ما زه د بنګالیانو مسلې بیان کړم، چېرې بنګلادیش کې دا مسله ډېره ده او دا ده. بیا د هغې نه بعد د سوډانیانو کې دا مسله، بیا د مصریانو یا د انګریزانو. زه یعنې که زه هغه مسلې تاسو ته بیان کړم نو تاسو به ما ته وایي زموږ د هغوی سره څه یم، د موږ کې خو دا مسله نشته. موږ ته هغه مسله بیان که چې په موږ کې ده. ولې راته بیان که چې موږ اصلاح وکړو، د ځان نه لرې کړو. ډېرو مولیانو صاحبانو الله دې ورته عفو وکړي او الله دې ورته هدایت وکړي، موږ ته هغه مسلې نه دي بیان کړي، هغه مرضونه یې موږ ته نه دي په ګوته کړي کوم چې په موږ کې دي. روټیني د جمعې خطبې اکثر راته کوي او بس هغه تقریر یې پکې نوی راویستی ده، خطبه جدا ده، نه تقریر د څوک زیم نه. یو درې څلور مشران غریبانان ناستې سپین ګیري، هغو ته یو دوه درې خبرې مو وکړي، هغه هم اکثر هغه خبرې چې د دوی د طبیعت خلاف نه وي، ځکه طبیعت خلاف دې څه وي خو مشران دې سپین ګیري دي، بیا خو دې پرېږدي نه. اخره کې چې خلک راورسېږي د عربۍ یو دوه ټکي دي هغه په مخه موږ وایو، اکثر سورة الکوثر انا اعطیناک الکوثر، او بیا خبره ختمه شوه، موږ بهر راووتو او دا غاړې یو بل سره میلاوه او مونځ یې مو وکړو، دا وروره عطر او خوشبو م لګولې ده او جانماز په غاړه پروت دی. تاسو واورېدو؟ نه. بل وایي ما واورېدو. نو څه دي واورېدو؟ وایي هغه کیسه ده. تا ته چا ووایي چې تا کې دا کار غلط دی؟ نه. تا ته چا ووایي چې دې کلي کې دا غم خادي چې موږ کوو دا غلطه ده؟ نه. تا ته چا ووایي چې دا کار سود دی؟ نه. تا ته چا ووایي چې دا ظلم؟ نه. نو ته څه ته ناست وې؟ ما ته زموږ یو خپل قصه کوله، مشر دی، نو یو مولوي صاحب یې یاده و، وی هغه به چې کله هم تقریر کوو که نه، نو هغه وخت کې خو زموږ دومره کېناستو هم نه، ځکه چې موږ د دینداري په ځوانۍ کې نه کوو، موږ پرېښودي کم وخت چې کله به ګرځېدی نه شو. حج لم درې کې راځو، زموږ دا خلک چې وي نو ټول بوډاګان راځي مانځه ته. نو هغه چې به موږ لاړو نو هغه به دقه یو خبره کوله چې د قیامت ورځ 50,000 کاله ده او دا چې بیا تقسیم کړي نو یو ګناه دومره شو، یو ورځ دومره شو، نو یو ورځ دومره میاشتې ته واوړېده، نو دومره میاشتې به دومره کلونو ته واوړې. هغه خبره ختمه شوه، موږ به مخله چې لاسونه راواچول، دوا به وشوه راپاوه شي. بیا زموږ یو بل ملګری هغه به ما سره کېناستو، وی هغه ما ته وایي چې یاره دا مولوي صاحب که بینک کې کار کوله ډېر تکړه وه. ولې؟ دومره خطرناک حساب کوي ته دومره ګران حساب دی زده کړی. لکه یو پیر ته ووایې، دو پیري دي او بیا دومره اوږدو حسابونو له څه له ځي؟ د قیامت هیبت بیان که. څومره مذهب یې کړی وی چې په دې پسې بیا دوی ته ویلی وی او تاسو کې دا مرض دی، دا د ځان نه لرې کوي، ځکه چې دغه سخته ورځ را روانه ده. د لیلا او د مجنون قصه دا د جمعې په تقریر کې کېږي. ما او تا به د لیلا او د مجنون د قصې نه څه فایده وایو؟ زموږ د لیلا سره او د مجنون سره سویمه ده، یو کې چې ته یو پیر یو باس راغی یو خبره راغله، سړی وکړي پوره تقریر لکه هسې څومره بدبخت ښکاري. لکه زما یو ځای کې بیان دی د الله په کور کې درس دی او هغې لپاره پوسټر چاپ شوی دی چې د فلاني درس ته بیان دی، عنوان د لیلا او د مجنون قصه. منبر باندې اولاد یې ورته لیکلي چې تاسو ټولو ته خواست دی د ګډون او ځان سره ملګري به راولئ او د زنانو په کې هم د پردې اهتمام شتي، ځکه چې سیب به د لیلا او د مجنون قصه بیانوي. هسې یو پیر راله سړی وکړي څه خبره، نو کوتاهي شوې ده. پکار دا ده چې موږ ته زموږ غلطیانې
وخوی شي. بیا موږ کې هم مسله ده که نه، څه اوبه خړي دي، څه میان ړانده دي، موږ د هغه کس سره نه لګي چې څوک موږ ته زموږ عیبونه ښایي، هلته زموږ ورسره هم نه لګي. یاره دی بس موږ هله خوشحالېږو. لکه اوس زه تاسو ته وایم که نه چې عربو کې دا مسله ده، په انګریزانو کې دا ده، انډینو کې دا ده، پنجابیانو کې دا، نو موږ به هسې خوشحاله ماشاءالله. یاره داسې داسې علما په 100 کالو کې چېرته دا نه پیدا کېږي. ولې ځکه چې موږ ته د سره وایي نه. خو چې کله زه تا ته وایم چې وروره ته که خیال هم کړی ګوره بچی د پلار نه کله تنګېږي چې کله ورته پلار وایي دا کار به نه کوې، دا غلط دی، نو دی خو نه پوهېږي که نه، دا خو د ځوانۍ په هغه جوش کې دی، عقل یې پوره کار نه کوي، نو دی د هغه بل پلار ته پسخېږي، هغه زوی چې آزاد پرېښودی دی هغه نشې تماشې کوي. دا په موږ هم دا وخت راغلی دی، په موږ موږ به داسې ارمان وکړو ته وګوره یاره دا پلاني هغه پلار ته هېڅ ورته هم نه وایي، او هغه مزې کوي، هغه نشې کوي، او تماشې کوي، او ګرځي راګرځي. زموږ د پلار موږ د دې مرۍ نه نیولي، دا کار غلط دی او دا مه کوه دا نن موږ ته پته ولګېده چې هغه به موږ ویلو. موږ ته دا نه وه خوښه چې موږ یو غلط کار وکړو. دریم قسم کس مې ذکر نه کوو، دا ډېر عجیبه دی. او دریم هغه دی چې د خلکو نه اوبه بندوي. اوبه دي او دی د خلکو نه بندوي، کوې دی یو ځای کې دی د خلکو نه بندوي، اوبه د ده په لاره روانې دی د خلکو نه بندوي. وی الله ورته وایي نن به زه تا د خپل فضل او رحم نه بندوم لکه څنګه چې تا خلک بند کړي وو د هغه څه نه چې ستا لاسونو کړي م نه. یو خو سړي په خپل ملکیت کې خبره ده نه، عامې اوبه چې کومې د هغه خو زمونږ څه د کسب خو پکې نه دی که نه، زمونږ کسب خو پکې نه دی. اوس یو سړی دی په خپل کور کې دننه کوې وو، پیسې ولګولې او هر څه یې وکړو، خرچ یې وکړو، ځان ته یې لګولی. دا نه چې سړی چې دی پکې هم دننه راغی. عامې اوبه بندوي، عامې لارې د اوبو بندوي، عام د استعمال اوبه دي هغه دی بندوي. نو دا سړی هم قیامت پر ورځ به ورته الله نه ګوري. د هغې نه بعد الله رب العزت وایي الله رانیسي تاسو په کومو قسمونو بما عقدتم الایمان چې مضبوط هم تړلي. فکفارته بس کفاره د هغې اطعام 10 مساکین خوراک ورکول د 10 مسکینانو دي. من اوسط ما تطعمون اهلیکم د درمیانه هغه خوراک نه چې خوروئ تاسو په اهل خپل باندې، او کسوتهم یا جامې د هغوی، او تحریر رقبه یا ازادول د مریدي. اولنی مرحله دا ده یو سړی د قسم یې وخوړو او بیا هغه قسم د مات کو. کفاره څه ده؟ اولنی مرحله یا 10 مسکینان له خوراک ګور دي کې او کسوتهم او تحریر او په عربي کې د اختیار دپاره راځي. یا 10 مسکینانو له خوراک ورکا، یا 10 مسکینانو له جامه ورکا، یا یو غلام مری آزاد کا. مطلب دا چې دې کې درته کومه اسانه او شروع د اسان نه شوي ده. 10 کسان له خوراک اسان دي، بیا پسې جامه د دا لږ ګران دي، بیا غلام آزادول د هغې نه ګران دي. خو چې تا ته کومه اسانه او زمونږ ناپوهۍ ته وګوره، د اول سر نه مونږ روجې نیسو. روجې خو دویمه مرحله ده. 10 مسکینان له خوراک مختصر به ذکر کوم، مونږ تفصیل ذکر کړی نورو ځایونو کې. 10 مسکینانو له خوراک ورکا. دا خوراک څومره دی؟ بعضو علماو د دې تحدید کړی دی، او باندې کیلو غنم، جوار، اوړه، وریجې او داسې پسې ځه. خو تحقیقي قول دا دی چې دې کې شریعت څه موږ ته نه دي خاص کړي. نو چې کوم ځای کې شریعت خبره کولاو پرېښودي، موږ له پکار چې کولاو پورې. دلته الله وایي فکفارته اطعام، خوراک ورکول دي. دا خوراک څه ته وایي؟
چې په هغه ټیم کې په هغه زمانه کې په دغه خوراک باندې یو ټیم کې سړی مړیږي هغه زمانې مې وي داسې نه ته پخوانۍ زمانې ته لاړ شي نو پخوا کیدي چې خلک په لږ څه مړېدو اوس نعمتونه پراخه دي حالات بدل دي بله معاشره او دغه کې هم فرق عرف کې عرب کیدي چې په یو خوراک باندې مړیږي زموږ طرفونو ته په هغې څوک نه مړیږي کیدی شي موږ یو شی خورو او هغې ته خوراک او ډوډۍ وایو او په بله معاشره کې هغه یو قسمه د فروټو په ځای استعمالیږي یا لکه بادام او پیسته چې هسې خوري د چی سره د هغې په ځای استعمالیږي نو ته به عرف ته ګورې موږ به خپل عرف ته ګورو چې زموږ په معاشره کې زموږ په علاقه کې زموږ په کلي کې یو کس په څومره ډوډۍ مړېږي بل ورته وایي چې یاره یو ډوډۍ وي د هغې سره سالني نو په دې باندې سړی مړېږي نو بس دا به یو مسکین له ورکوي نو دغه شان به دې 10 مسکینان مړوي ها من اوسط درمیانه ته چې څنګه الله ما تطعمون اهلیکم ته چې څنګه خپل اهل و عیال له ورکړي لنډه دا شو څنګه چې اهل و عیال له ورکړي نه ظلم الله تا سره کوي نه به ته کمې کې لکه اوس تا راغستی د یو بریډ اصل ورګوټي غونته کې ډوډۍ چې هغې راغستی ده 10 دې راغستي دي هغه په یو ریل باندې هغه پوره پیکټ کېږي او بای کې 12 شي کسې او یو کس له یو ورکوي چې چلې ده قسم کفاره ده دا ورته داسې مسخرې کې په دې څوک مړي نه بل ورته ووایي ډوډۍ دا مطلب نه دی ګډان بالالی دا به زیاتې دي ته خپلو بچو له څه ورکې یاره زه خپلو بچو له دا یو ټیم به زده کړم ورکړه جوړه جامې له راشه جامه هم دقه خبره ده درمیانه جامه چې بدن پې پټېږي لکه یو سړی دی هغه ټوپۍ تقسیم کړي 10 نه کی 10 پټکي نه 10 واسکټي جوړه جامه چې د بره بدن او کته بدن هغه به پټي یا غلام مری آزاد کړي دلته ګوره الله دا نه دي ویلي چې دا مری به مسلمان یو که نه خو نور ایتونو کې او حدیثونو کې دا قید راغلی دی چې دا غلام او مری به څه دی به مسلمان دا پوښا کېدی شو اوس نه کېږي فمن لم یجد بس څوک چې ونه مومي څوک چې د 3 کارونو کې یو هم نشي کولی غریب دی نه 10 غریبانو له خوراک ورکولی شي نه جامه ورکولی شي نه غلام ازادولی شي فصیام 3 ایام نو په ده باندې روجي د 3 ورځې خیال هم دی الله ډایرکټ ته رجوع باس نه دی کړی تا قسم وخوړو ماتې کو په دې 3 کارونو کې وګوره ته کم یو کولی شي یاره زه خو دې 3 کې یو هم نشم کولی مالي حالات مې ښه نه دي اوس راشه 2مې مرحلې ته 3 ورځې روجې ونیسه ها تحقیقي قول هم دا دی چې دا 3 ورځې پرله پسې نه دي دا ته یو دې په دې هفته کې ونیوه بله یې په بله هفته کې ونیوه بله یې په بله هفته کې ونیوه هېڅ خبره نه ده خو چې څومره تعدیو کې ښه ده ولې ځکه چې حق د الله دی په تا باندې قرض د الله دی او د مرګ جونیس پته نه لګي دا پکې بله مسله راغله د دې بعضو مولیانو د بعضې فتوې هم ډېرې ناشنا وي یا دا بعضو په کتابونو کې هم لیکلې بعضو نه بیان کې مونږ اورېدلې ده وی دا چې کوم ترتیب الله ذکر کړی دا د غریب دپاره دی د چا دپاره غریب دپاره ښه مالداره سره به څه کوو وی مالداره به شروع د رجوع نه کوي شروع به رجوع لکه ولې تا خو ترتیب د قرآن او د الله د کلام الټه کو وی مالداره خو اسم دا خوراکونه او جامې او دا ورکولی شي نو ده ته اسانه ده نو دی به ډاډه شي چې زه به خوراک نو ده ته موږ چې رجوع نه شروع کړه نو بیا که زه
په دې کس باندې دا رد وکړم چې الله خو دا ترتیب نه دی ورکولی، الله ته پته نه و چې زما به دې بندګانو کې بعض مالدار وي بعض به غریبانه وي. دلته خو دا خطاب مؤمنانو ته دی، داسې پالتو خبره ده، که مالدار دی او که غریب دی، مسله دا ده کومه چې الله بیان کړي. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، دا کفاره د قسمونو ستاسو دا کله چې قسمونه وخورئ تاسو. واحفظوا أيمانكم، او ساتنه کوئ د قسمونو خپلو. د قسمونو ساتنه به څنګه کې مختصرې درته قسم به صرف د الله په نوم خورئ، د غیر الله په نوم قسم شرک دی. چې دې وخوړو نو بیا به پوره کې، او بې ځایه قسمونه به نه خوري. دغه شان هغه څه باره کې به قسم نه خوري چې هغه ناروا دي چې زه به یې کوم، دغه شان د روا کار نه او بې ځان نه منع کړي. كذلك يبين الله لكم آياته، دغه شان بیانوي الله تاسو ته آیتونه خپل، یعنی احکام خپل. لعلكم تشکرون، د دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ. الله موږ ته دا دین ولې بیانوي چې تاسو شکر ادا کوئ. دا شکر مقام دی. وګوره د قسم مسله موږ ته ټوله واضحه شو که الله دا دین نه وی رالیږلی، دا پیغمبر نه وی، بیا دا علما وخت په وخت الله نه وی پیدا کړی چې هغوی سره علم دی، موږ به څنګه د ړندو ژوند تېرو، په تیرو کې به نو الله وی زه درته دا دین داسې واضح بیانو چې تاسو شکر ادا کړئ.